امریکایانو ته د بګرام سپارل د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه هوایي اډه کې د خبرو اترو له امله په بګرام کې د میشتو بهرنیو جنګیالیو نورو سیمو ته لیږدول او د طالبانو په کابینه کې د هغو کسانو بدلون چې په دې ډله کې ډېر رول او نفوذ لري. هغه ادعاوې چې افغانستان کې د انټرنېټ په قطع کېدو ډېرې مطرح شوې. زموږ د سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې هغه مهال د بګرام په هوایي اډه کې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه نه وو. د CIA پخوانۍ کارکوونکې سارا آدمز ادعا کړې وه چې طالبانو انټرنېټ د دې لپاره بند کړی چې طالبان له امریکا سره د خبرو اترو لپاره زرګونه بهرني جنګیالي له دغې اډې نورو اډو ته لیږي. یوه بله ادعا چې په بهر کې د میشتو افغانانو ترمنځ په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه د انټرنېټ بندېدو پر مهال د طالبانو په کابینه کې بدلون و. د دویچه ویلې د حقیقت موندنې بهیر په لړ کې د هغو سایټونو په مرسته چې جعلي یا د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوي مسایل معلوموي څرګنده شوه چې دغه مکتوب 99% د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوی.